بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين 17 واللسم نمبر حديث عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ددي ابو هريره رضي الله عنه روایت دی ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا فرمایي چې نبی رسول الله فرمایلی دا مرید العبد کله چې یو بنده مریض شي او سفر یا سفر وکي کتب له نو ولي کله شي د پاره ما کان يعمل هغه چې بدا عمل کو مقیما صحیحا چې هغه مقیم او صحیح رواه البخاري. یعنی باب کې بیان د کثرت طرق الخير کو کنه چې د خیر ډېرې دروازې دي. نو تا ته وی چې ګوره کله یو سړی بیمار شو یا سفر کې وو او د دنه عمل پاتې شو نو ته به بیمارې کنه الله تعالی هغه عمل لیکي ځکه که ته روغ وختا کو کنه او د الله قانون دار چې انما الاعمال بالنیات. 18 تلسم نمبر عن جابر رضی الله عنه روایت دی قال فرمایدا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کل معروف صدقه هر نیک کار صدقه ده. خیرات کې صدقه کې نو صدقه او خیرات ځان لدی ګوري جو ته نه وای صدقه او خیرات دا هم دی چې ته یو نیک کار وکړې. رواه البخاری ورواه مسلم من روایت حذیفه رضی الله عنه. 19 نور لسم نمبر حدیث عنه د دې جابر رضی الله عنه روایت ده قال فرمایدا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله فرمایلی ما من مسلم نشته یو مسلمان یغرس غرسا چې هغه یوونه وکړي الا کان ما وکیل منه مگر هغه چې خړل شي د دې ونه نه له صدقه دې لپاره صدقه ده وما سرق منه او هغه چې غلا شي د دې ونه له صدقه د در لپاره صدقه ده. ونه دې وکړه چاته میوه خوړله چاته غلا کړه ستا خیرات ده. ولا یزرعه احد الا كان له صدقه او نکمې د دینه یو کس مگر هغه د لپاره صدقه ده. کم سړی چې د دیونه نه کم کړوي د لپاره صدقه ده. رواه مسلم. وفي روایت له بل روایت کې راځي فلا يغرس المسلم غرسا کرل نه کوي مسلمان یو کرل دی ونه فیاکل منه انسان چې خوراک کوي دغه انسان ولا دابتون نه حیوان ولا طير مرغ الا كانت له صدقه مگر هغه د لپاره صدقه ده الى يوم القيامه تر ورځ د قیامت. وفي روایت له بل روایت کې راځي لا يغرس مسلم غرسا نکری مسلمان یو ونه ولا نکری مسلمان نه علی مسلمان یو ونه ولا یزرع زرعا نکری فصل فیاکل منه انسان چې خوراکو کې دغه انسان ولا دابتون نه حیوان ولا شی نه بل شی الا كانت له صدقه مگر هغه د لپاره صدقه ده. ورویاه جميعا ټول روایت کړی دی من روایت انس رضی الله عنه دا روایت د انس رضی الله عنه قوله دا قول یزرعه څه معنی ده ای ينقصه مخکې حدیث کې دا لپس تیر شکنه د امام نووي رحمه الله صفت دا ده چې هغه د سختو کلماتو وضاحت کوي په حدیث کې. 20 نمبر حدیث عنه د جابر رضی الله عنه روایت ده قال فرمایدا اراد بنو سلمة اراده وکړه بنو سلمو اي ينتقلوا قرب المسجد چې نقل شي نږدې مسجد ته. فبلغ ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر نبی رسول الله ته ورسیده فقال لهم نبی رسول الله ورته فرمایل انه قد بلغني یقینا ما ته رسیدلی دي انکم تريدون چې تاسو غواړئ ان تنتقلوا قرب المسجد چې تاسو نقل شي نږدې مسجد ته. فقالوا غویل نعم یا رسول الله او د الله پیغمبر موږ جمعات خواته ورځو. قد اردنا ذلك موږ دا وخته. فقال بني سلمة فقال نبی رسول الله فرمایل بني سلمة دیارکم اے بني سلمة استاسو کورونه تكتب آثارکم لیکل کیږي استاسو قدمونه دیارکم تكتب آثارکم استاسو کورونه استاسو قدمونه دا صدقې دي تعالی چې ته جمعات لرازي دا مو از مردان نه راخوشې مو شړ ګرځم را ګرځم میلو غونته نه ته چې راضي او راخوشي او دا لاړ شلتا استاسو مدرسې سنوم دي سربن توحید سربن د مدرسې سربن سنوم نومې سره مدرسې توحید القرآن مدرسې لزین وګراسي شړ پکې پروت نه ته بداوي چې الله مال په دې اجر راکړي دا به تر پر صدقې حسابيږي.
وفي روایت رواه مسلم صحیح حدیث دی. وفي روایت بل روایت کې راځي ان بكل خطوه درجه، په هر قدم باندې و درجه ده. رواه مسلم ورواه البخاري ايضا بمعناه. بخاري هم د په معنا باندې یو حدیث راوړی من روایت انس رضی الله عنه، د روایت د انس رضی الله عنه. و بنو سلمہ، بنو سلمہ بکسر اللام دی ښه، بنو سلمہ نه دی، سلمہ دی. قبیله معروفه من الانصار رضی الله عنهم، دا مشهور قبیله د انصارو ده. آثارهم منسدا خطاهم قدمون دا. الهادي والعشرون يوشتم نمبر حدیث عن ابي المنذر ابي بن كعب رضي الله عنه روایت ده. قال فرمایدا كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه. كان رجل ويسړی لا اعلم رجلا ما تنه معلوم يسړی ابعد من المسجد چډیر لري د مسجد منه ددنه. يسړی و د مسجد ډیر لري کور ما ته دنه در سړی معلوم نو. وكان لا تخطئه صلاه دنه بنه خطا کې د منځ. وقيل له ورته ویل شو او فقلت له یا ما ورته ویل لو اشتريت حمارا کتا خرغس دی ترکبه في الظلمات په سوریدل پتیارو. وفي الرمضاء یو په ګرمۍ کې فقال غویل ما يسرني مال نه خوشاله ان منزلي الى جنب المسجد چې زما کور د جمعات خوا سره اني اريد زغواړه من يكتب لي ممشايا چې ولیکل شي زما قدمونه ال المسجد مسجد ته چې دا کم قدمونه مسجد تقدم زوم چې دار علی الله پاک کولی کې دومره د اخرت سره د غم والا خلکو. زمونږ استاد خلکو چې د مسجد نه څلور کوره لګون ته وړاندې کور وکنه بسل د اجره کې بجمع ودرې مړه ویل ته وکړو کنه څه کو چلته ورځو خبر اورسې دي. ویني اريد ان يكتب لي ممشايا مکوله کړس ویلی ممشايا الى المسجد ورجوع زما واپسی اذا رجعت الى اهل کله چې کور ته واپس شم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل قد جمع الله لك ذلك كله، الله تعالی دا تعالی ټول جمع کړ. رواه مسلم. وفي روایت بل روایت کې را دي ان لك محتسبت تا د پاره غدي چې کم تی ثواب غني. رمضاء الارض التي اصابها الحر الشديد، رمضا غزمه کې توي چې هغه سخت ګرم شوی دي ته ویل کېږي رمضا. نو ګوره مسجد نه بس صحابه کرام په دې خوشاله دي چې کور به تلري وي چې الله موږ له اجر راکړي. نو کوشش وکړئ چې د لری نه راشي مسجد. الثاني والعشرون دویشتم نمبر حدیث. ماتویل جدا صفت په نن سبا خلکو کې ډیر کم دی او بیا خاص کر زمون اهل الحدیثو کې. زمون په دې کلی کې بعض اهل حدیث دی لغون ته کې د مسجد نه کور وړاندې د احناف جمعات کې مونږ نه کوي دا بدعتین دي پسې نه کوي او د حدیث هغه لنه راځي ولې لکه دا مونږ نه لري او ټول ټال 3 منټه مزل باندې 4 منټه مزل دانه کوي مسجد پس او که خوشې د کار ابو تل ځان رسېږي د کار پس دا ډېر چټي شي نه کنه دا شي نه دې سره زما نه لګي بیخي تاسو که مخې لمراشي السلام علیکم وسکم اخو کینه مو مسنه. الثاني والعشرون دویشتم نمبر حدیث عن ابي محمد عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما روایت دی. قال فرمایدا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی 40 خصلة اعلاها منیحة العنز. وسلوخ صفاتونه دي چې اعلی صفت پدې کې منیحة العنز لنګ چیلې ده چې دا سره صدقه کې ما من عامل يعمل بخصلة نشته یو عمل کوونکی چې عمل وکي په یو خصلت د دې سلوخ تو باندې رجا ثوابها امید ثوابي وتصديق مکوله کړه کړو خپل باندې لګي شي وتصديق موعودها او تصديق د وعده د قیامت الا ادخله الله مگر الله تعالی به داخل کی بیا په دی باندې الجنت جنت. رواه البخاري. المنیحه څه ته ویل کی ان یعطیه چې ورکی یا حدته لیاکل لبنها چیلې ورکی او کسته چې داغه نه پي خوري ثم يردها الیه بیت اور واپس کی لنګ چیلې دی ول ورکی خیر د چیلې زما خو پي تو خورا نو ګدام صدقه ده کنه نو پي چاله ورکول دا هم صدقه ده. مخکې بخلکو دا پي مینه خرڅول غواړه دا د خاریو علاقو کې په کم چې اطراف دي کنه الته خلک د الله پر رضا باندې هر سار کم کور چې غوالنګي یا میخي یا چيلي ابل لپای درکې او بس هم د شي براوړه. زموږ وختونو کې بد شي دا اوس وخت کې دا شوم پړه خلک دي بس ټول خرڅول کوي در باندې خرڅي. الثالث والعشرون درشتم نمبر
عن عدي بن حاتم رضی الله عنه روایت ده قال فرمایدا سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول ما د نبی علیہ السلام نو لیدلی فرمایله اتقوا النار ځان وساتئ د اور نه ولو بشق تمرتن اگر کبه یو ټوکړه د کجوري نور وسید نه کیږي کنه یو کجوره راواخله او مولوی صاحب دا اخره پوه شي نیت صرف صفاک الله دې به جنت ته بوزي مولوی صاحب نه هر چاله چې ورکړه دا مې تاسو ګپ ویشته هم مولاو نو بس چاته زکات مسلو ته پوس کړو بیا تاغه استعمال کې دومره زکات کیږي خو ما یا چاله ورک ما یا چاله ورک ځان په کې راوست متفقون علیه وفي روایت اللهم ببل روایت بخاری مسلم کی راضی عنہ قال قضا فرمائے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے ما منکم من احد نشته پتا سو کې وکس الا سيكلمه ربه مگر زرد چې خبرې بکې هغه سره رب داغه ليس بينه و بينه ترجمان نبی ما بین د الله کی ترجمان ډایرک بد الله سره خبرې کوي فینظر نو بګوري ايمن منه کی طرف ته فلا يراوي بنين الا ما قدم مگر هغه چې مخکې لګلې وينظر او بګوري اش اما چپ طرف ته منو ددنه فلا يراو بنګوري لما قدم مگر چې مخکې لګلې دي وينظر بين يدي مخ ته بګوري فلا يراو بنګوري بنين الا النار مگر ور تلقا وجه مخته فتقوا النار ويرګي د ور نو ولو بشق تمرتن اگر په ټوکړه د کجوري ومن لم يجد چاچ دا پیدا نه کفه بکلمتين طيبانو بيدي خي خبرې کوا نور سنې کنه خبرې خي الرابع والعشرون سلرشتم حديث عن انس رضی الله عنه روایت دی وقال فرمایدا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الله لا يرضى عن العبد یقین الله تعالی راضی کیږي د بندانه ان یاکل چې خوراک کوي ان یاکل الاکلته چې خوراک کوي وړي فیحمدو علیه د الله حمد وي او یشرب الشربته یا یسکا کوي فیحمدو علیه د الله حمد وي رواه مسلم والاکل بفتح الهمزه وهي الغدوه او العشوه دا هغه د سحر روټي ته ویل کیږي اکل یا د ماخام روټي الخامس والعشرون 50 نمبر حدیث عن ابي موسى رضی الله عنه روایت عن النبي صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم روایت نقل کی قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی علی کل مسلم صدقه پر مسلمان باندې صدقه ده قال وی فرمایلا رايت خبر را کین لم یجد کزدا پیدا نکم قال ولی عمل بيد کار کو پلاسونو باندې فینفع نفسه پیدا ورک خپل ځان ته تصدق او صدقه کوا قال غول رايت خبر را کین لم یستطيع کچ ته طاقت نه لرم قال ول يعين ذل حاجه ته مدد کوا د خاوند د حاجت سره المحلوفي چې کمزوري قال ول رايت خبر را کین لم یستطيع کدا طاقت نه لرم قال ول امر بالمعروف حکم کو پنه کو کارونو باندې او الخير یا په خو کارونو قال ول رايت خبر را کین لم يفعل کدا مرکم قال ول يمسك عن الشر بنشد شر فإن صدقه دام صدقه د غلط کار مکو متفق علیه دا ټول حدیثونه تاسو وکړه کنه بخاری مسلم نو ګور دې کې ضعیف حدیث نشته وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم